سلامونه مرکه علیکم ګران ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې درته د جی7 موبایل د ریسټور څخه وروسته جیمیل کوډ ماتول طریقه ښیم. دا یوه نوې طریقه ده. هیله ده چې ویډیو به تر اخره پورې وګورئ. انګلیش یونایټډ سټیټ انتخاب د سټارټ بټن وایم. خپل موبایل د انټرنیټ سره وصلوم د وای فای په واسطه. کنیکټ وایو. Okay, next button, bia next, bia agree, checking connection. ګران ملګرو دا موبایل جیمیل لري، تاسو یې ګورئ کار نه کوي. نو د دې جیمیل لپاره یو نوې طریقه مې زده کړې درته. هم بټن یې 3 ځله کېکاږو. دلته مو ټاکینګ بیک آف کو. ګران ملګرو تاسو وینئ دا یوټیوب اپډیټ غواړي، او چې کله اپډیټ کوئ بیا نو هغه نه وي. نو د دې لپاره یو بل اسانه طریقه مې پیدا کړې ده. دلته به سنګل ټاپ اکټیویشن ده، دا به فعال کړئ او په دغه ځای کې به راشئ، ټاکینګ بیک به بیا فعال کړئ. یا به دغه ځای نه کولی شو فعال کړو. راځو دا برخه کې کاږو. سیټینګز پر سامسنګ ټیکسټ ټو سپیچ دا کې کاږو. ګران ملګرو دا دلته دا برخه کې کاږو. ګران ملګرو دلته به انټرنیټ و سرچ کو. ګران ملګرو انټرنیټ ډېر ضعیف ده، ما دا مخکې ډاونلوډ کړی ده، 6 MB ده. نو دا اپشن کې کاږو. دا مو چې کله کې کاږو نو دا مارک کوو، بیا اګري وهو. دلته اوس هیسټوري ته راځو. خدغ پیدا نشو نو دلته سرچ کوو .google.com www.google.com دا سرچوو. خانو ګران ملګرو دلته به اوس اډروم سرچ کو. adroom.com سرچ کو. نو ګران ملګرو کله مو چې adroom.com سرچ کو بیا بایپاس ګوګل اکاونټ 2021 دا اپشن کې کاږو. اوس انتظار کوو. اوس دلته سیټینګ کې کاږو. اباوټ ډیوایس ته راغلو. 6.01 ورژن ده. یو ځل بیا دا ټاکینګ بیک کلیک کوو. Talk back on.
Talkback tutorial. Characters. Capital T. Global context menu. Talkback tutorial. Disable. Show. Galaxies. Showing items 1 to 4 of 9. Showing items 1 to 4 of 10. Talkback turned off. دلته انټرنیټ بیا سرچ کوو. ښه نو په دې ځای کې اوس کویک شارکټ میکر ډاونلوډوو. کلوز. ډاونلوډ کې کاږو. دلته اوس ډاونلوډ ته راځو. ښه ګران ملګرو اوس کویک شارکټ میکر انسټالوو. ښه دا یو نه دی صحیح بل به انسټال کو یا ډاونلوډ به یې کو. ښه ګران ملګرو نو کویک شارکټ هم ډاونلوډ شو. دلته اوس راځو په arroom.com کې ګوګل کویک سرچ باکس ته اوپن کوئ یې. چې اوپن هم کو دلته فایلز لیکو. په ډاونلوډ کې دلته مو ګوګل اکاونټ منیجر هم ډاونلوډ کړی ده. 6.0 ورژن یې ده. دا انسټالوو. دا انسټال شو ډن کوئ یې. دا کویک شارکټ کار نه کوي دا بل یې انسټالوو ده. دا اوس اوپن کوو او دلته ورته لیکو ګوګل اکاونټ منیجر. نو دلته ګوګل اکاونټ منیجر هم چې هغه کو لومړی اپشن کې کاږو. بیا دلته ټایپ ایمیل اینډ پاسورډ دا کې کاږو. ټرای کوئ یې. دا کونج وایو. اوکې. په دې ځای کې ګران ملګرو خپله جیمیل داخلوو. دلته نو اوس خپله ایمیل داخلومه. پاسورډ مې هم داخل کو. اوس نیکسټ بټن کې کاږم. اوس موبایل یو دفعه ریسټارټ کوو. ښه نو اوس سټارټ بټن وایو ګران ملګرو. اوکې نیکسټ بټن. انټرنیټ ډېر زیات ضعیف ده ګران ملګرو. په دې ویډیو باندې تقریبا نن 2-3 ساعته کار شوی دی تر څو دا ویډیو جوړه شي. د انټرنیټ د وجې نه کنې دا ویډیو به کیدای شي په 15 دقیقو کې جوړېده خو د انټرنیټ د وجې نه موږ 2-3 ساعته په دې کار کړی ده. ښه ګران ملګرو اکاونټ پکې اضافه شو. نیکسټ بټن وایو. جسټ ا سیکنډ. اوس نیکسټ بټن مې ووایو. not now. skip. بیا skip. بیا finish. ګران ملګرو دا هم د G7 موبایل د ریسټور څخه وروسته د جیمیل کوډ ماتول طریقه G800T د هندای ماډل ده.
601 ورژن ده. نو هیله ده چې ویډیو به هم خوښه شي ویډیو به له ملګرو سره شریکه کړئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی شمس مزدي مسعود یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا پرې ښې چارې. خدای په امان، ښه وخت ولرئ.